لکیډرا په دې طریقې سره کول چې ته اعلان وکړې چې د ما سره 2500 روپۍ ټیکټ ته یا 3000 یا 2000 یا 1500 او خلک خپله نامه ولیکي یو بکس ته واچوي او بیا هغه روپۍ راټولې شي 30 لاک 40 لاک او بیا ته په هغه باندې موټر واخلې څوک پکې موټرې ورکوي څوک پکې د عمرې ټیکټونه ورکوي څوک پکې موټرسایکلې ورکوي څوک پکې آیفون موبایلونه ورکوي او د هغه ډبې نه یوه نومه اوچته کړي او د چا راووځي نو ته هغه ته موټر ویرکړي هغه ټولې پیسې هغه وګټلې او بعضې خلک پکې پاتې شول یو فایده هم هغوی ته ونه رسېده سره د دې چې هغوی 2500 روپۍ یا 2000 روپۍ جمع کړې وي په داسې طریقې سره کول دا حرام دی دا ګناه دو شریعت او اسلام د دې ډېره سخته بدي او عذاب بیان کړی دی قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي یا ایها الذین آمنو ای هغه خلکو چې تاسې ایمان راوړی دی انما الخمر والمیسر الله فرمایي دا شراب او سره جواري ګوره اول یې شراب ذکر کړي دي پوډر شراب د نشې شی نه او د هغه نه بعد غټه ګناه الله جواري ذکر کړی دو چې جواري په تاسې حرامه ده دا د شیطان کار دی ځان ترې وساتو جواري څه ته ویلی کېږي جواري دې ته ویلی کېږي چې ته مال وګټې یا یې بوی کې وی بیلې خو د تا دا مال ګټل یا بویدل دا په احتمال بناوي په قسمت بنایي یعنی ته قسمت ته نوست که قسمت مې ښه زه وګټم که قسمت مې خراب و هغه مال و زه بوی کم او د هغه په منځ کې هېڅ قسمه کوشش او محنت نه او دا هم یو قسم د لاټري کول لکیډرا کول دا یو صورت دی ټول خلک روپۍ واچوي یو کس یې وګټي په منځ کې هېڅ محنت نه هېڅ کوشش نه او بل کس یې بوی کي بغیر د څه محنت او د کوشش نه نو دغه کار ګناه دی قرآن کریم کې آیات په الله نازل کړی دی چې د دغه شي نه ځان وسوته او دغه شی پرېږده او که ته د هغه نه بعد هم کړي نو بیا خو سمه غټه ګناه وکړه که نه بیا د پوډرو کاروبار شروع کړه هسې هم حرامه کړي که نه بیا قتلونه شروع کړه مړي کوه پیسې اخ کوه بیا غلې کوه او دغه پیسې ګټل کور ته راوړل دا حرام دی که تا ته په لکیډرا کې موټر ووتلو په هغه موټر کې د تا دپاره ګرځېدل دا حرام دی که تا ته د کپړو مشین ووتلو په هغه مشین کې کپړې انځل دا حرام دي که تا ته موبایل ووتلو په هغه موبایل د تا دپاره استعمالول دا حرام دی او که د خوراک شی نه دې تبکې ووتل او یا د هغه موټر خرڅ کو پیسو باندې د کانه پینه خوراک څکاک وکړو که چیرته هغه غوښه که چیرته تا د لکیډرا روپۍ وګټلې او په هغه روپو تا خوراک وکړو د تا بدن ته فایده ورسېده او د تا بدن قوت جوړ کړو یوه غوښه یې جوړه کړه رسول الله فرمایي دغه بدن و تر هغه وخته پورې جنت ته نه داخلیږي چې هغه غوښه ته الله رب العالمین د جهنم په اور سوځول یې نه نو که چاته په لکیډرا کې موټر وتلی یا ورته ایفون وتلی یا ورته بل شی وتلی د هغه شي استعمال هغه دپاره حرام دی ګناه دی نو ورونو دې مونږ خلک دې ته نوست چې بس تیارې روپۍ دي ځه قسمت معلوم که لاټري پکې وچه او که چېرته د غټ شاټ ووالو د الله بندګانو ځوانان یو ښایسته کاروبار شروع کو حلال کاروبار شروع کو پیسې وګټو ټول دا چانسونو ته نوست او قسمت ته نوست یو زه پیسې وګټم او که دې ځل ته مې نامه راغله نو ښایسته ګاډی و د ما سره ایفون وی تکړه شه غیرت په ځان کې پیدا وکړه پیسې وګټه ګاډي هم ځان ته واخله ایفون هم ځان ته واخله د پردو خلکو روپو ته نوست چې بس دا د خلکو روپۍ راټولې کړي او ما ته ووځي دا خو شرم دی دا بېغیرتي دو او د اسلام د لارې نه دا کار حرام دی د دې پیسې کور ته راوړل دا حرام راوړل دی او که ته یې بیا هم نه پرېږدې نو بیا خو سم حرام کار شروع کړه که نه نو ورونو په مارکیټ کې چې نن سبا کمه لکیډرا کېږي دا حرامه ده بیا بعضې خلکو د لکیډرا له صورتونه جوړ کړي دي هغه داسې چې 2500 یا 3000 یا 2000 روپۍ ته ټیکټ واخلې نو هغوی ته بعضې مولیانو دا فتوا ورکړې ده چې هغه مولیان په کیمرا نه ښکاري په میډیا نه ښکاري بس صرف اسې د خپل تعلق جوړولو دپاره یا لږ منفعت دپاره د اسلام په مخالفت کې فتوا ورکړې ده چې ځه بس تا 2500 روپۍ ټیکټ وچولو په دغه 2500 روپو باندې و د تا د طرفه یو خښته یا د شاتو یو دبلی موږ دې خلکو ته ورکوو دا یې هسې یو صورت جوړ کړی نو د تا نه تپوس کوم دا لکیډرا چې کې راشه زه یو ټرک خښتې در وړم یو خښته ته د ما نه په 2500 روپۍ اخلي چې نه اخلي او بل څوک تا ته لکیډرا جمع کوي ته د هغه دپاره څنګه خښته ته مدرسې او جومات ته ورکړي تا خو یوه هسې هیله جوړول دي لکیډرا په هغه صورت کې حلاله دو دا چې کومه ایچ بي کې کوي هغه داسې چې چا د 100,000 روپو سیل وکړو او د 100,000 روپو سودا هم یې ته پوره میلو شي که ته بهر اخلي که دننه اخلي په 10,000 روپو چې څومره سودا کېږي مومره سودا تا ته میلویږي بس که ټیکټه چې ویچه که نه چې ما یې اچو هغه لکیډرا په هغه صورت جایز دو د اسلام د لارې هم ځکه چې هلته تا د 2 روپو شی نه واخیستل د هغې په مقابله کې دومره شی نه ته میلویږي او په لاټري کې تا ته یو اعلان په شکل موټرسایکل یا ګوډی وځي هغه جایز دو خو داسې کول چې ته چاته روپۍ ویر کړي او د هغه په عوض کې تا ته یو شی میلو نه شي او د تا پیسې
بل څوک وګټي دا هم حرامه ده یا د هغه په مقابل کې تو ته داسې شی میلو شي چې هغه د هغه روپو نه څومره روپۍ چې تا په لاټري کې جمع کړي نو دا حرامه ده دا د ګناه کار دی د دې نه ځان ساتل پکار دي دا ګناه ډېره زیاته شوه ځکه پې مونږ خبرې وکړې الله رب العالمین دې مونږ ته حلال کاروبارونه نو کړي